ډېره د سوچ خبره ده چې الله ته نه پرېږدي خپل قرآن ته او حدیثونو ته غټ عذاب شته چې الله ته نه پرېږدي علم ته الله نه غواړي چې ته عالم شي الله تعالی توفیق نه درکوي د دین د زده کړې نو غټ عذاب کوي دویم رزق کې به برکت دی دا سزا ده د ګناهونو په رزق کې به برکت نه وي ډېر رش پیسې ګټو خو پته یې نه لګي جواب ګناهونه پرېږده او ګناهونه چې نه کول کوي رزق به دې لږ ومي خو برکت به پکې وي حدیث کې دا راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله او نور محدثین راوړی دی ان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه الله یو انسان د رزق نه محرومه کړي د یوې ګناه د لاسه